بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تېرو درسونو په دوام باندې نن موږ تاسو له خیره سره د پښتو ژبې په تاریخ کې لولو د پښتو ژبې 2500 کلن شعر. پښتو ژبه د ختیځو او لویدیځو آریایي یا هندو اروپایي ژبو کورنۍ ترمنځ د وصل کړۍ ده. استاد حبیبي د لویدیځې څانګې له فارسي ژبې سره، البته له زړې فارسي ژبې سره چې اوس مهال د هغې ژبې کوم څرک او کوم کتاب یا سند په لاس کې نشته، له دغې ژبې سره یې د 2500 کاله وړاندې چې د هخامنشي دربار ژبه وه د پښتو ژبې اړیکې ثابتې کړي دي. استاد حبیبي دغه کار په بریالیتوب سره ترسره کړی ده. د هخامنشي فارسي کوم کتاب نه دی ترلاسه شوی، خو یوازې د مصر او ایران پر ځینو غرونو یې ډبرلیکونه راپاتې دي چې د دغو زړو ډبرلیکونو ټولې کلمې نږدې 400 کلمو ته رسیږي. لوی داریوش چې هغه له 522 نه تر 406 مخزېږد پورې واکمني کړې د هغه په امر د بخستان یا بیستون پر غره باندې ځینې ویناوې او نقلي قولونه لیکل سوي دي چې یوې په دې ډول ده وایي: اور مزده او نورو بغانو یعنی خدایانو ځکه زما مرسته وکړه چې نه اړیکی وم، نه دروهونکی وم او نه ځورونکی وم، نه زه نه مې کورنۍ له رښتیا مخ واړوو یا له رښتیا وانه وښتو. په پورته اخلاقي حماسه کې یو درې مصرعیز شعر راغلی ده چې هغه په دې ډول ده. لومړۍ بڼه یې په دې ډول ده، هغه کوم ډول چې په کتیبه کې راغلی ده، وایي: نه یې آرې که اهم، نه یې دروجه نه اهم، نه زوره کره که را اهم. او کوم ډول چې بیا موږ په پښتو کې ښه روان ویلی سو، هغه په دې ډول ده، وایي: نه اړیکه وم، نه دروجنوم او نه ځور کړوم. د دغه شعر د ژبې معنا کلمو په اړه پوهانو خپلې څېړنې کړي او تر اوسه یې قاطع خبره نشته چې دغه شعر د کومې ژبې شعر دی. د پښتو ژبې پوهانو چې دا شعر د پښتو ژبې د معنا او لغت پوهنې له مخې تشریح کړی ده، په دې لنډې ډول یې ګورو. نه هغه کلمه ده چې په پورته پاړکي کې راغلې او په پښتو ژبه کې د نفي یا انکار توره یا نښه یا هم علامه ده، چې په لاندې شعري بیلګو کې موږ اوس هم ګورو چې په پښتو ژبه کې پښتنو کارولی اوس هم کارول کیږي. لکه: نه درکوم نه یې پرېږدمه، د زړه له داغه مې سور ګل ګوره مینه. دا بل بیت دا وایي: نه یې عذر نه حجت وي، د یار امر ته تیار وي. لومړي کې تاسې وګورئ چې هغلته نه په بسیط شکل باندې راغلی ده یا په لنډ ډول باندې راغلی ده، او په دوهم یو نیم بیتي کې دا بیا په جلا شکل باندې، یعنی نه یې جلا راغلی ده او یې ضمیر چې د مخاطب او غایب لپاره کارول کیږي هغه بیا جلا راغلی ده. نو پاس لومړی بیلګه چې پښتو لنډۍ یا ټپه ده، په هغې کې په لنډ شکل باندې راغلی ده چې په عامیانه لهجو کې اوس هم په همدغه ډول باندې ویل کیږي، خو په لیکنه کې بیا د دوهم بیت په شکل باندې یا د دوهمې بیلګې په شکل باندې راځي چې جلا لیکل کیږي. دوهمه خبره اړیکه ده. په دغه شعر کې راغلې ده اړیکه، چې پورته شعر کې راغلې کلمه ده په پښتو ژبه کې په دې ریښه ډېرې کلمې شته، لکه اړ، اړیکی، اړتیا، اړمن او اړیکه. په دغه شعر کې اړیکه چې دا د معنی، مضر او دښمن په معنا راغلی، چې په پښتو کې پښتو بل شعر کې موږ ګورو لکه: کله به ورسیږي ستا د خولې اواز ماته، چې اړیکه مې شو په مینه کې غماز ماته. اړیکه معنا دښمن، په دې شعر کې دښمن راغلی. پورته هم په دغه شعر کې که موږ وګورو: نه اړیکه وم، یعنی دښمن نه ومه یا مضر نه ومه.
بل کلمه چې د هغه اهم د وروستی ردیف یا قافیه ده چې پښتو لهجو کې په توپیر سره اوس هم د وم هم وم په ډول باندې د عامو پښتنو ترمنځ ویل کیږي او دا د متکلم ضمیر ده چې د همدوی دپاره د همدې متکلم دپاره په بېلابېل ډول ګردانیږي. بله کلمه دروجنه ده. دروجنه کلمه په پورته شعر کې هم راغلي، په فارسي ژبه کې په دروغجن معنا سوې ده، یعنې په فارسي ژبه کې چې دغه شعر هغوی د فارسي ژبې له مخې ژباړلی دی یا یې معنا ترېنه اخیستې، هغوی په دروغزن یا دروغجن باندې ژباړلی ده. خو په پښتو ژبه کې دروه موجوده کلمه ده او جن بېلې معناوې لري، لکه دروه د چل او فریب په معنا، او جن یا جنه روستاړی ده چې له هغه نه نورې کلمې راځي لکه دروغجن، ماڼېجن او په دغه ډول باندې نورې ډېرې کلمې موږ تاسې لرو او پښتانه په دې باندې پوهېږي. نصر لودي وایي دا یې تور تاسې دروه وایي، دروهوي دا یې تور تاسې دروهوي، زه مؤمن ستاسې پتله یم. دا نصر لودي د خپل تره زوی ته په جواب کې ورلېږلی ده چې په نصر باندې تور پورې سوی و چې دی د ملحد سوی دی یا اسلام پریښی ده. دا یې شیخ رضي لودي ته بیرته په جواب کې ورلېږلی دي چې تاسې دروهوي. دروه معنا تاسې ته چل درکوي، فریب درکوي. زه مسلمان یم او الحاد مې نه ده منلی یا ملحد سوی نه یم. خوشحال خټک وایي په خپل زوی او ورور باور نسته خوشحاله، غافل مسه د جهان له مکره دروه. وګورئ چې دلته هم د چل او فریب په شکل باندې دا کلمه راغلې ده. بل څه ده زور کره ده. دغه کلمه په فارسي کې په زورګر باندې ژباړل شوې، خو په پښتو ژبه کې د زور چې له ظلم او زور سره له ظلم او ستم سره برابره کلمه ده، او بل په عربي ځای باندې چې د زحمت او ازار په معنا ده چې یو چاته زحمت او ازار ورکول کېږي، په دغې معنا باندې په پښتو ژبه کې کارول کېږي. دغه راز د کره برخه چې بیا د پښتو د کړ، کړو، کړی، کړی او دې فعل سره نور او دغه فعل سره تړاو لري چې له دغه فعل نه نور فعلونه هم په پښتو ژبه کې جوړېدای شي چې د فارسي له کردن سره برابر راځي. وایي نه به ستا د ښایست تل وي هسې دور، نه به زړه وي د عاشق مدام په زور، چې دواړه بقا نه لري تېرېږي، بېهوده هومره ستم کړې هومره ځور. نو په دغه شعر کې په لومړی مصره کې زور دی هماغه زورېدلو او زحمت په معنا راغلی، او په دې دوهم بیت کې بیا زور دی ستم او ظلم په معنا باندې کارول سوی ده. نو دا و د موږ تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې. پاک الله مو مل شه.